یو ښکلی شان کلي کې راني نوم جنۍ خپل خاوند او خواښې سره اوسېده. راني نه به خپله خواښې هر ټایم خفه وه او اکثر به خپل زوی ته ویې یا بچې تا دې جنۍ سره واده ولې کړی دی؟ دا تا ډېره غټه غلطي کړې ده او دا خو ډېر د غریب د کور نه ده، دې ځان سره هېڅ سامان نه دی راوړی. بچې تا له پکار و چې تا په کلي کې یو مالداره کورنۍ نه ښځه کړې وه. د مالداره کور جینکۍ ځان سره ډېر ښې سامانونه راوړي او دا خو د هېڅ کار نه ده. راني به اکثر د خواښې دا خبرې اورېدې خو دې به هېڅ غږ نه کولو او بلکل به چوپچاپ ولاړه وه. راني خاوند و راني باندې ډېر زیات خفه کېدو. راني د مور په خبرو بالکل مه خفه کېږه، د مور خبرې په زړه مه اخله. اور راني به روانه شوه او د کور په کارونو به لګیا شوه. یو ورځ سني د کلي نه 2 ورځو دپاره ښار ته لاړو اور کور یې وویل چې دې پېرې ته به زه لیټ راځم. سني چې تلو راني ته یې وویل چې ته د خپل کور او د مور ډېر زیات خیال ساته. چې څنګه شپه شوه د راني خواښې طبیعت ډېر زیات خراب شو. زما طبیعت ډېر زیات خراب دی، ما څوک ډاکټر له بوځئ، په سینه مې ډېر زیات درد دی، زه به درنه مړه شم. څوک شته چې ما ډاکټر له بوځي؟ راني چې څنګه د خواښې آوازونه واورېدو نو هغه زر زر په منډه خپلې کمرې نه راغله. دی چې وکتل نو هغه ډېره زیاته تکلیف کې وه او په سینه یې ډېر درد راغلی و. دا خو نیمه شپه وه او راني ډېره زیاته پریشانه وه چې زه به اوس څه کوم، سني خو هم کور کې نشته. دې ټایم د ګاډي بندوبست هم ډېر مشکل و. اخر دې خپله خواښې په شا کا او ډاکټر له یې بوتله. د درد نه آرام دپاره ډاکټر دې ته یو انجکشن ولګولو او ورسره یې دوایي هم ورکړه. انجکشن لګولو نه بعد د دې درد کې ډېر زیات کمی و او دی بیا کور ته رالو او راني ټوله شپه ویښه وه او د خواښې خدمت یې کولو. لږې ورځې پس چې سني څنګه کور ته رالو نو مور چې ورته وکتو نو مخې سره یې ورته وویل سني بچې ته چې لاړې نو زه بیا ډېره زیاته ناجوړه شوم. کور کې څوک هم نو چې زوی ډاکټر له بوتلی وم اور اخر راني زه په ملا کړم او زه یې ډاکټر له بوتلم. عینه پس زه ډېره بهتره شم او دې ټوله شپه زما خدمت هم کړی و. بچې تا ډېر ښه کړی چې تا راني سره واده کړی، د دې په شان جینکۍ ډېرې کمې وي. هغه خو ټیک ده چې د دوی مور پلار دې لا جهیز خو نه دی کړی خو دې له ډېر ښه تربیت ورکړی دی اور بیا دې ښه خوشحاله ژوند په دې کور کې یو ځای تېرول شروع کړو. نو ښکلي ماشومانو دې نه موږ ته دا سبق ملایوي چې هر مور پلار له پکار دا ده چې هغوی د خپلو بچو ښه تربیت وکړي.